د دوو بچو مور د غیرت په نوم قتل شوه. خاوند یې وایي چې زما د ښځې د څو کالونه یو کس سره یارانه وه، خو چې کله ماته معلومات وشول نو ما د خپلو بچو سترګو ته ډېر وکتل او فکر مې کولو چې اخر به مې ښځه پوه شي او ما به منې کوله، خو هغه نه منې کېده او نه سمېده او ویل به یې چې ما ته طلاق راکه، زه تا سره ګزاره نه کوم ځکه چې تا کې اوس هغه طاقت او قوت نه دی پاتې، او غوښتل یې چې خپل یار سره واده وکړي. سړی وایي چې ما ورته طلاق نه ورکولو چې اخر یې ویل زه به خپل بچي ووجنم او لاړه بشم. بیا ماله غوسه راغله، اول مې په چاقو باندې په مخ وهله او د هغې نه پس مې ورله په مرۍ باندې یو بیلټ کېښودو او مرۍ مې ورله خپه کړه او هغې سره مې ووژله. سړی اوس ډېر خفه دی او وایي چې ماله نو په کار چې ښځه مې وژلې وه، بلکې که طلاق مې ورله ورکړی و نو ښه به و، خو داسې وژل یې نو په کار، خو اوس کار شوی دی او زه هغه وخت غوسه وم چې ښځې مې زما خبره نه منله. هغه وایي چې ما خپلې ښځې سره په مینه واده کړی او زما خپلوانه هم وه، خو اخر کې هغې زما عزت ته ونه کتل او داسې حرکات یې شروع کړل چې زما نور برداشت ختم شو. د قتل نه پس هم د ښځې قاتل تر ډېر وخته معلوم نه و چې بیا اخر پولیسو د کور نه تفتیش شروع کو او خاوند یې پکې ملوث وختلو. اخر یې خاوند ونیول شو چې اوس یې د دې ټولو خبرو اعتراف کړی دی. حیران یم چې په مسلمانانو باندې څه شوي دي. د خپل خاوند په شتون او موجودګۍ کې ښځې داسې کارونه کوي. د خلکو د سترګو نه حیا بالکل وتلې ده او بدکاري دومره زیاته شوې چې بالکل داسې معلومیږي لکه د قیامت علامې چې شروع شوي وي. دوستانو دا و د نن ورځې یو تازه خبر چې تاسو سره مشرک کو. خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله پامان.